احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د څاښت د مانځه ډېر زیات فضیلت راغلی دی. یو حدیث کې راځي عن ابي ذر رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال ابي ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه. پتاسو کې په هر یو سړی باندې د هر بند په بدله کې صدقه لازمه ده. انسان کې څومره بندونه دي څومره اندامونه دي د هغې په بدل کې هر سحر په انسان باندې د شکر په طور باندې صدقه لازمه ده چې د هر بند او د هر اندام په بدل کې د شکر په طور باندې صدقه ورکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په کل تسبیحه صدقه، هر سبحان الله ویل دا صدقه ده، وكل تحميدة صدقه، الحمد لله ویل صدقه دي، وكل تحلیلة صدقه، لا اله الا الله ویل صدقه دي، وكل تکبیرة صدقه، الله اکبر ویل صدقه دي، وامر بالمعروف صدقه، امر بالمعروف چاته نیکی خبره کول دا صدقه ده، ونهي عن المنکر صدقه، څوک د ګناه نه منع کول دا صدقه دي، دا ټولې صدقې دي. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. او د دې ټولو صدقونه دا څومره اندامونه په انسان کې دي 360 بندونه دي په انسان کې. د دې ټولو صدقو لپاره صرف 2 رکعاته د صلات ضحى د څاښت مونځ 2 رکعاته مونځ کول دا د دې ټولو صدقو لپاره کافي دي. یعنی 2 رکعاته تر څاښت مونځ وکړه لکه تا چې د دې غونډو اندامونو د طرف نه صدقه ورکړي، دومره لوی فضیلت لري. یو بل حدیث کې راځي عن ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ قال اوصاني حبيبي. ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ما ته زما حبیب صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی بثلاثین په 3 خبرو لن ادعهن ما عشت. زه به دا چرتم نه پرېږدم تر څو چې زه ژوندی یم، په دغه 3 خبرو به زه عمل کوم. یو بصيام 3 ایام من كل شهر، هر میاشت کې 3 روزې نیول، د دې وصیت کړی دی ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم وصلات الضحى، د څاښت د مانځه وصیت کړی دی ماته نبی صلی الله علیه وسلم. او دریم یې راته دا وصیت کړی دی وی بان لا انام حتی اوتر، چې زه به نه وده کېږم تر څو مې چې ویتر نه یې کړي، یعنی د خوب د مخکې د وده کېدلو نه مخکې ویتر کول. د 3 خبرو وصیت کړی دی ماته نبی صلی الله علیه وسلم. یو پکې د څاښت مونځ راغلی دی. یو بل حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى الضحى 12 ركعه، څوک چې د څاښت مونځ 12 رکعاته وکړي نو بنى الله له قصرا من ذهب في الجنه، الله رب العالمین به د دې په بدله کې د دې بنده لپاره د سرو زرو یو قصر یو بنگله تیار کړي په جنت کې. یو بل حدیث کې داسې راځي ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دوانه روایت کړي د نبی صلی الله علیه وسلم نه، او د حدیث قدسی دی الله رب العالمین فرمایي یا ابن آدم، اے بنی آدم، الله رب العالمین اے بنی آدم ارکع لی من اول النهار 4، ته په اول د ورځ کې ما د پاره 4 رکعاته مونځ کوه، 4 رکعات 4 رکعاته مونځ لاله کوه، نو اکفیک آخره، د ورځې د اخرې به ستا دپاره زه کافي شمه. او د دې څاښت مونځ ته صلات اوابین ویلی شوی دی. بیا به دا په کوم وخت کې کولی شي؟ د دې وخت حدیث کې راځي کله چې د اوښانو د بچو د خپې وسوځي، یعنی دا نور دومره راچوت شي چې دا شګه ګرمه شي، او د اوښانو د بچي د خپې لږې نازکي، نو دا چې کله وسوځي په دغه وخت کې دا کول پکار دي. یعنی تقریبا دغه 10 بجې خواوشا د دې نه وروستو تر د زواله پورې په دې کې دا کول پکار دي. بیا تعداد د رکعتونو په دې کې چې دا 100 رکعته کول پکار دي، د دې د ټولو نه کم تعداد 2 رکعته دي، 4 کولی شي، 6 کولی شي، 8 کولی شي، 12 په حدیث کې راغلی دی. خو څه حد په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د دې لپاره نه دی مقرر. په دغه یو حدیث کې 12 رکعات راغلي دي، او بهتره دا ده چې 2 رکعاته بیل وکړلی شي، ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نوافل په باره کې چې د شپې او د ورځې نوافل چې کوم دي دا 2 رکعاته کول دا بهتر دي. نو که 4 رکعاته کېم په 2 سلامو سره 2 رکعاته یو ځل، بیا پسې 2 رکعاته،
او که شپږ رکعاته کې که اته رکعاته کې نو بهتره دا ده چې دا دوه رکعاته وکړلی شي. په کار موږ او تاسو دا ده چې د صلات ضحا د څاښت د مانځه ځان عادت جوړ کړو او دا په خپل ژوند کې د ژوند معمول جوړ کړو، ځکه لوی اجرونه لري او ټیم په ډېر کم ټیم پې لګي، 10-20 منټه بې لا ټول نه لګي چې ډېر رکعتونه هم کې. نو موږ او تاسو له پکار دا ده چې په دې باندې موږ او تاسو عمل وکړو.